الف لام را. ای پیغمبره، دا یو کتاب دی چې موږ ستا لوري ته نازل کړی دی تر څو چې ته خلک له ترږمیو نه راوباسې رڼا ته یې راولي د هغو د رب په توفیق سره د هغو خدای لارې ته چې زورور او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی او د ځمکې او آسمانونو د ټولو هستیو څښتن دی او سخته تباه کوونکې سزا ده د هغو حق نه منونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي د الله له لارې نه خلک منع کوي او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي دا خلک په ګمراهۍ کې ډیر لرې تللي دي موږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لیږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی تر څو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي بیا چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښیي هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی